alien خلای مخلوق هغه مخلوق ته ویل کیږي چې د خلا نه راغلی دا حقیقت نه لري خو دا یوازې په فلمونو کې کتل کیږي. For example, I have heard about the aliens a lot. ما د alien په اړه ډیر زیات اوریدل دي د خلکو څخه مې اوریدل دي خو ما په خپله نه دي لیدلي. Among په ډله کې یا په منځ کې. For example, he is an honest person among all these brothers. او د دې سنټنس مطلب دا چې په ټولو ورونو کې هغه ډیر ایماندار انسان دی یعنې ښه انسان دی. لکه موږ تاسو چې په پښتو کې خبره کوو چې هغه په ټولو ورونو کې ښه انسان دی نو په انګلیش کې ویل کېږي he is an honest person among all his brothers. چارت تقریبا موږ په پښتو کې هم ورته وایو چې چارت نو د دې د چارت هغه څه ته ویل کېږي یا سکول کې یا کالج کې ماشومان د الله نوم ولیکي په یا داسې نورې ښې خبرې ولیکي نو هغې ته چارت ویل کېږي تقریبا موږ په پښتو کې هم داسې ورته وایو. نو فار ایگزامپل hang the chart on the front wall په مخامخ دیوال باندې د چارت چې دا رزوړنکی یعنې دا دیوال باندې دغه ښه نوم یا ښه لیکنه دي چې کړې ده دا په ولیږه. hang the chart hang رزوړندول on the front wall په مخامخ دیوال باندې. clouds په انګلیش کې وریځو ته ویل کېږي وریځې چې دو هغه په انګلیش کې ورته ویل کېږي چې cloud. For example, the sky is filled with black clouds. اسمان د تورو وریځو نه ډک شو. The sky is filled with black clouds. اسمان چې دا د تورو وریځو نه ډک شو. comprehend پوهیدل یا یو څیز باندې پوهیدل. For example, I can easily comprehend his lecture. زه په دې لیکچر چې کوم لغات کوم څه راځي هغه باندې ډیر په اسانه پوهیږم. I can easily comprehend his lecture. describe څرګندول یا د یو څه وضاحت کول. For example, can you describe what is a preposition? آیا ته څرګندولی شي آیا ته ماته وضاحت کولی شي د preposition چې دا څه ته وایي؟ Can you describe what is a preposition? ever کله لکه موږ تاسو چې کله یو کار وکړو هغه نه تاسو ته ووایي چې دا تا کله وکړو دا کوم ځای خو دا هغه ځای کې چې پوښتنه کوي دې ته بیا ویل کېږي ever. نو for example, have you ever visited the zoo? آیا ته کله چړیاګر ته تللی؟ Have you ever visited the zoo? fail ناکام کیدل. For example, I failed to get a job. زه یې چې په جاب پیدا کولو کې زه ناکام شوم یعنې په دندې پیدا کولو کې یا کار په پیدا کولو کې زه ناکام شوم یعنې پیدا مې نه کړو. friendly دوستانه. For example, everyone is so friendly here in this city. په دې ښار کې هر یو کس داسې دوستانه چلند کوي. For example, داسې چلند کوي لکه ستا چې دوست وي. Everyone is so friendly here in this city. په دې ښار کې هر یو کس د ملګري په شان سلوک کوي. grade درجه. For example, I read in grade 12. زه په 12م کلاس کې سبق وایم یعنې زه په 12م کلاس کې یم. I read in grade 12. instead په ځای. For example, لکه موږ تاسو چې یو کار کوو چې وایي دې په ځای د هغه کار چې کړی وای دې په ځای د چې هغه څیز خوړلی وای ښه به وندو. لکه for example, I ate the chili instead of the okra. ما د بینډۍ په ځای مرچکی وخوړو. okra ویل کېږي بینډۍ ته. I ate the chili instead of the okra. library کتابخانې ته ویل کېږي هغه ځای ته ویل کېږي چې کتابونه کې پراته وي. For example, we have a small library in our house. موږ په کور کې داسې یو وړه شانتې کتابخانه هم لرو. We have a small library in our house. planet ویل کېږي سیارې ته. For example, have you studied about planets? آیا ته د سیارو په اړه مطالعه کړې ده؟ Have you studied about planets? آیا ته د سیارو په اړه مطالعه یا سټډي کړې ده؟ report ویل کېږي تقریبا په پښتو کې راپور ورکول ته یا راپور. For example, I forgot to write a report for my school. زما څه اخر شو چې سکول ته یو راپور ولیکم. I forgot to write a report for my school. several یو څو. For example, several police یو څو police. I told you several times. ما تا ته څو ځل ته وویل. I told you several times.
solve ویل کیږي حل کولو ته. دا سول نه ویل کیږي هری کی بده فی आवाज ورکوي. فار ایگزامپل solve حل کول. For example, I can't solve this math problem. زه د ریاضی میت ویل کیږي ریاضی. زه د ریاضی دغه سوال یا دغه مسله نشم حل کولای. دغه سوال نشم حل کولای. I can't solve this math problem. زه د ریاضی دغه سوال نشم حل کولای. Suddenly یو دم یو نڅافه suddenly. For example, suddenly I entered and got him red-handed. یو دم زه وردننه شم او په موقع مې ګیر کو. Suddenly I entered and got him red-handed. یو دم زه وردننه شوم او په موقع مې ګیر کړو. Suppose ګمان کول یا فکر کول. For example, I suppose I should go home now. زه فکر کوم چې زه اوس باید کور ته لاړ شم. I suppose I should go home now. Universe کائنات یا تمام جهان. For example, Allah subhanahu wa ta'ala is the king of the whole universe. Allah جل جلاله د ټول جهان پاچا یا باچا ده. د ټول جهان باچا ده. Viewers کتونکي یعنی تاسو. All of our viewers love the education. زموږ ټول کتونکي د تعلیم سره مینه لري.